یو سړی وایي زه ښه سړی یم کو بد سړی یم، دا پته به څنګه سړي ته لګي چې زه ښه سړی یم که بد سړی یم، څنګه به ما ته پته لګي؟ نبی علیه السلام فرمایي دی د ګاونډي خبرې د ځان په باره کې واوري، مخامخ نه دی معلومات وکړي چې د ده په باره کې ګاونډي څه خبرې کوي. که ګاونډي خلقو ته وایي چې دا ښه سړی دی نو دی به ښه سړی، او که ګاونډي دی وایي چې دا بد سړی دی نو نبی علیه السلام فرمایي دا به بد سړی. یو بزرګ باره کې راځي د هغه ګاونډي و، هغه ګاونډي کور خرڅو. دا بزرګ ته نه خبر شو چې دی دا کور خرڅوي، ورغی پسې وی ته کور خرڅوي؟ او وی د دې څومره قیمت دی؟ وی دومره. هغه ټول قیمت یې راواغست د خپل جیب او هغې ګاونډي لی ورکوي، دا واله په دې ځان له ضرورت سر که خو دا کور دې مه خرڅوه، دا پیسې هسې واله. هغه وی ولې؟ وی ستا د کور نه ما نفع اخیستې ده، ستا بیټک په ما استعمال کړی، ستا د دیوال سوری به ما استعمال کړی، نو دا مناسب زه نه ګڼم. نو د دې کور نه ما نفع اخیستې ده، نو ته دا پیسې هسې واله او دا کور مه خرڅوه، ستا په ما حق جوړېدو ځکه مې دا پیسې درک. نن مونږ وایو ما سره به کله پیسې کېږي چې دا ګاونډي د دې ځای نه رسخطوم او دا کور یې په خپل کور کې رادنده کوم. وامن الناس بوائقه، نبی علیہ السلام فرمایي درېیمه خبره دا ده چې د ده نه ګاونډي په تکلیف کې نه وي، خلق د ده نه په تکلیف کې نه وي، او د ده نه ټول خلق په آرام او په راحت کې وي. حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه وزني شی چې تله د میزان به څه شی درنوي، د نیکو تله به څه شی درنوي. علما وایي احادیث مبارکو کې راځي د ټولو نه درون شی په تله د میزان کې چې تله به درنوي بهترین اخلاق، دا به تله د نیکو درنوي. احادیث مبارکو کې راځي وی ډېر خو اخلاق والا هغه مخکې شول د شپې د عبادت ګزارونه. ډېر خلک د شپې په عبادت ولاړ وي، تهجد کوي، خو اخلاق یې ښکلي نه وي، نو ډېر د اخلاقو خاوندان هغه د تهجد ګزارونه مخکې شول. د شپې تهجد کې او دې تهجد نه کوي، خو د اخلاق ښکلي، هر چا سره ښه روابط، الله دومره مقام ورکړي چې د مصیبت کې نه وي. ستا د لاسه یو سړي ژوند بې ارامه شوی دی، ستا د لاسه د یو سړي د عزت خطره د هغه په خطره کې دی. نو نبی علیه السلام درېیمه خبره وفرمایله چې وامن الناس بوائقه، چې خلق د ده د تکلیف نه محفوظ وي. نو دا درې خبرې کې چې چا کې وي نبی علیه السلام فرمایي دا سړی جنتي دی. رب العالمین دې موږ ټولو نه رضا شي. الله زموږ د ټولو اخلاق، کردار، سیرت، صورت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتې جوړ. کریم الله موږ ټول